د مالیې وزارت له لوري د هیواد په ګمرکونو کې سوداګرو ته د اسانتیاوو رامنځته کولو او په هیواد کې د سوداګرۍ د لا ودې په موخه اړین اقدامات ترسره شوي دي او هڅه شوې ده ترڅو په دې برخه کې ټولو شته ستونزو ته پر وخت رسیدنه وشي. د همدې چارو په لړ کې د هیواد په ګمرکونو کې د ګمرکي تاسیساتو جوړول او د تجهیزاتو برابرول هم شامل دي چې د افغانستان اسلامي امارت له بیا حاکمیت څخه راوروسته په دې برخه کې د پام وړ کارونه ترسره شوي او مالي امکاناتو ته په کتو په ټولو ګمرکونو کې لوی او کوچنۍ ګټورې پروژې پلي شوي دي. د 1402 مالي کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې د هیواد په ګمرکونو کې بیلابېلې رغنیزې پروژې پلي شوي او یو شمېر یې د پلي کېدو په حال کې دي چې له دې شمېر پروژو څخه د ابو نصر پراهي ګمرک کې 4 پروژې د 15.5 میلیون افغانیو په ارزښت، د هرات او اسلام قلعه ګمرکونو کې 4 پروژې د 211.8 میلیون افغانیو په ارزښت، د نیمروز په ګمرک کې 3 پروژې د 15.7 میلیون افغانیو په ارزښت، د قندهار او سپین بولدک په ګمرکونو کې 3 پروژې د 9.8 میلیون افغانیو په ارزښت، د پکتیا او پکتیکا په ګمرکونو کې 7 پروژې د 15.3 میلیون افغانیو په ارزښت، د خوست ولایت په ګمرک کې 3 پروژې د 116.8 میلیون افغانیو په ارزښت، د تورخم په ګمرک کې 2 پروژې د 14.8 میلیون افغانیو په ارزښت، د ننګرهار په ګمرک کې 2 پروژې د 80.2 میلیون افغانیو په ارزښت، په حیرتان ګمرک کې 2 پروژې د 53.7 میلیون افغانیو په ارزښت، د اقنی په ګمرک کې 2 پروژې د 4.8 میلیون افغانیو په ارزښت، د تخار په ګمرک کې یوه پروژه د 2.1 میلیون افغانیو په ارزښت او د کابل ګمرک او نړیوال هوایي ډګر په ګمرکونو کې 15 پروژې د 116.8 میلیون افغانیو په ارزښت په لاره اچول شوي دي. د یادونې وړ ده چې مالیې وزارت د هیواد د ګمرکي چارو برېښنایي کولو ته ژمن دی او په دې برخه کې د لویو پایو برېښنایي سکنرونو د نصب پروژې له پیل سربیره د عصري کولو ځینې نورې ګټورې پروژې هم پلي کړي دي.